بیړنی خبر کابل کو چاودنو مرګ شوبړه اړولې ده. د کابل ښار په لویدیځ څنډه دشت بچی کې نن د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چاودنې چې شمېر نه دی معلوم د عبدالرحیم شهید لیسې دننه شوي دي. بلخوا د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا درې چاودنې وي چې شیعه وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سرچینې اشتې سو ورځپاڼې ته ویلي چې د کابل په لویدیځ کې د پرله پسې چاودنو په پایله کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. سرچینې وایي د کابل په لویدیځ کې د ممتاز روزنیز مرکز په چاودنه کې 6 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. په همدې مهال کې نورې سرچینې وایي چې د عبدالرحیم شهید په لیسه کې په دوو پرله پسې چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پیښې له ځای څخه سرچینې وایي چې د ټپیانو شمېر ډیر دی. تر اوسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. امبولانسونه د نیم ساعت رابدې خوا د ټپیانو په انتقال کې بوخت دي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او جزئیاتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.